خو د کرنیلانو احسن لیست درته دلته بیانوي، نو دا مو دې دپاره رابللی چې دی د ایس بي آر لیست راواخلي او دی ته هغه أس- موږ او خدای میاخیل ستاسو حسن صاحب خان په غږ میاخیل ننګیال مسلکي صاحب نو ننګیال صاحب دا میاخیل ډېر صاحب زه دا درته ډېر څه یو غواړم دقیقه فرصت ګوره به دا ډېر ورکړو بې میاخیل صاحب وجدانه زه بې به ضمیره سړی یو دی. منټ دا په یو لسو منټ پښو خر شوی سړی دلته مراوله د افغانانو په بیل جنازو ډېره باندې. مننه دا ننګیال بې صاحب ضمیره سړی دی. دا په خدای قسم دی که ناموس پیژني، غیرت پیژني، خپل ملي غیرت. دا پښتانه چې بمبارېږي په وزیرستان کې سهار میاخیل صاحب ماښام، الله دې عزت ولره زه دا به نه سړی لاړم کوز ته لاندې دا بیزو او صحیح ولاکه په ده وجدان لري. دا سړی ته دلته راولي سهار ماښام په جنازو دی غږوي. اوکې دا زه په په خپل مینت ناموس راغلی غیرت یم نه ننګیال لري. ته صاحب خپله دا ننګیال څوک صاحب لګیا دی ننګیال دا ته صاحب څوک څوک یې چې لګیا ته دی دلته راځې د افغانستان په مسله ته خبره کوې؟ دا د افغانستان په ته مسله لاندې خبره نه ته کوي. دا کوز کا میاخیل ها صاحب دا د یو افغانستان منټ مسله ده چې کله موږ مذاکرات کوو بیا به دی راوغواړي د ایس پي آر دې راولېږي، بیا به زه درته د خبرو طریقه وروښیم میاخیل چې خبره صاحب څنګه میاخیل کېږي. صاحب بس ټیک دا تروره زه خیبر درنه لاړم تلویزیون نه دی زه په درنه مخه دې لاړم خاصه زه په درنه مخ لاړم رنګ دې ورکه چې بیا به نیکسټ ټایم بیا رانه شي. دا بیزو مخ هلکه دې ورک کوه. میاخیله د افغانانو په میاخیله جنازو باندې راځي ته دلته دا ننګیا جنګیات میاخیله وایي چې دا د نامه خبره ده. دا عکسونه میاخیله ته نه ګورې بې وجدانه بې ضمیره انسانه. دا د ښځو ویډیوګانې ته نه ګورې چې میاخیله دا شهیدان سوي دي. ننګیال دا ترهګر دي. تا ته دا ترهګر یو ښکاري. منټ ښځه بس ټیک شه زه ځمه سلام اوس درته ورک کوم شرنګ دې میاخیله ورکه چې بېخي راښکاره نه سي. ته یې څوک چې ته زه زمانه نوم په مخه دې میاخیله خطر راغوښتی چې ټوله دنیا ټول تلویزیونونه ټولې رسنۍ ته ماشومان ښیي په ویډیو کې چې دغه ماشوم شهید کړی او دی اوس په منتظر دی ما ته د ایس پي میاخیله آر لیست راښکاره کوي او ما ته میاخیله وایي ته ته ولېږه زما زه تاته مایک لیست بنده ووایم. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چې کومه اعلامیه ورکړې هماغه درته وایي بیا څه توقع ترې لرئ؟ د ده نه تا په ټول عمر په کوم باس کې د یو باضمیره باوجدانه خبره اورېدلې؟ یوه خبره تا دا اورېدلې ده چې دی ومني چې پاکستان په افغانستان کې څه کړي، په دا سیمه کې څه کړي، د پاکستان د پوځ ظلمونو ته د ګوته نیولي، د بلوچانو په خلاف، د پښتنو په خلاف، د وزیرستان کې چې څه روان دي، دا اوس چې په افغانستان کې څه وشول، کوم وخت د کوم شي باندې اعتراف کړی؟ ته دا بیزو راولې سهار ماښام یې دلته وګډئ بیا په هغه باندې خلکو هلته خلک مړي وي شهیدان. ته دی د باس په نامه باندې دلته راپورته کوې. ته ودرېږه حسن خان خبریال دی. خبریال نه دی وسړی، دا د ایس پي آر یو پیډ لاسپیکر دی. 15 لکه کلدار یې ورکوي. په 15 لکه کلدارو باندې له هر څه تیر دی. اوس د حسن خان څه کاره دی؟ حسن خان څوک دی؟ دی خو په پنجاب کې د پنجابیان حتی د سپي په نظر هم ورته نه ګوري. په 15 لکو یې اخیستی افغانستان ته یې غپوي. یو سړي چې دا حیثیت یې په هغه ځای کې پنجابی راورسوي د موږ به بحث ورسره وکړو. یو څه حیثیت خو شته. د څه حیثیت د پنجابي په وړاندې د پنجابي د مزدور به څه حیثیت وي؟ راول هغه څوک چې رښتیا د ایس پي آر مالک د پاکستان مالک د غلوتکو مالک دا څوک چې د قاتل کې قاتل راول چې خبره ورسره کوټې ولې کوي؟ ته د یو سړی راولې په هغه باندې ګوره د خلکو غوسه د خلکو احساسات قهر چې دی تل دومره ښکاره او 50 رسنۍ لیست درته دا اوس درکوم: بي بي سي، العربیه، یوناما، الجزیره، ای پی، د فرانسې اجانس، رویټرز، ټول راواخله. ټول ویډیوګانې عکسونه نشر کړي او کریډیبل 100% کنفرم ماشومان او ویډیوګانې چې د بیګانۍ پیښې دي چې دا شهیدان سوي. ته ماشوم څنګه ترهګر بولې؟ یو میرمن څنګه ته ترهګره بللی سي؟ یا په دغه سیمه کې رښتیا ښځې په ترهګریزو مسایلو کې ککړې دي چې په کور کې اوسېږي لاندې د طالب د جبر لاندې بله ته بمبار کړي دته بیا ته ترهګر نوم هم پرې کښېږدي چې دا ښځه هم ترهګره او دا ماشوم هم ترهګر و. بیا ما ته وایي ته ودرېږه دته غوږ ونیسه. د ده څه شي ته زه غوږ ونیسم؟ تر دې نوره بې وجداني بې ضمیري چېرې ده؟